کول چې دا کومه بیل دی پاس کړی دی دا د 24 کروڑ عوامو مسلمانانو زړونو ته درد رسولی دی په دې د ټولې دنیا مسلمانانو زړونو ته چې مسلمان درد رسی د دې خلکو خلاف جهاد روا دی لالا بالکل د دې خلکو خلاف جهاد روان دی دوی د عمران خان صاحب نه یهودی جوړوي تاسو د عمران خان صاحب د خپو سپلو ته رسئ تاسو موږ ته داسې بیل وښایئ چې عمران خان صاحب اسمبلۍ ته داسې بیل راوړی دی چې تاسو داسې بیل پاس کړئ ولې موږ مسلمانان یو وروره موږ به حقه خبره کوو صحیح خبره به کوو چې په کومه خبره باندې زموږ وطن روانېږي د هغې خلاف چې په کومه ښه کېږي په هغې کې به وردېږو صحیح ده وروره ډېر خلک به دې له دا رنګ ورکوي چې سیدورشاه د پاکستان خلاف راغلی نه وطن مې پاکستان دی د پاکستانۍ خاورې بچی یم وروره خو په پاکستان کې او د پاکستان په خاوره باندې هغه حساب نه غواړو چې کوم د مسلمان د شریعت د دین او د مذهب خلاف دی د هغې خلاف اواز به اوچتو که په دې باندې اوس یو سړی ماته وایي چې دا د پاکستان توهین کوي زه تا نن خبرداره کومه چې دا بیل پرون پاس شوی دی که ما او تا خلاف وردېږو دا بیل ډسمس کېدی شي خو که بله ورځ له ډولۍ لاړه نو بیا به موږ ته خلک وایي چې پلانکی چې په ډولۍ کې وړی اوس په تم ودېږي نو بیا به دې ځان خلاص کړي چې د چا خوښ شي په زور دې ودی بیا دا خبرې واورئ لاله دا چې ګپ ونه ګڼئ او که مثال په طور اوس جنۍ ته واده شوي نو چې پلانکی واده شو نو بیا به دې ځان خلاص کوي زما ټول وروڼه یې لاله پاکې خبرې به کوو چې خبرې بدې په ځان باندې ونه لګوئ ښه بدې په ځان نه لګوئ خبرې خامخا زموږ د خبرې داسې دي چې په هر سړي کمپیوټر یې نه برداشت کوي موږ هم خفه کېږو دا بیل چې دی زموږ هم په زړه درد دی چې دا ولې پاس شو موږ مسلمانان یو دا ولې داسې کېږي زموږ هم زړه سوچ کوي موږ هم د اوسه پورې چې دی وروره دا چغې وهلم دي وایو به چې زموږ نوم زموږ ملک چې دی نو د کلمې په معنی باندې آزاد شوی د کلمې چې د پاکستان مطلب څه دی د کلمې په نوم باندې آزاد شوی دی او په هغې کې اوس دې وروره داسې ښکلي بیلونه پاس کېږي چې هلک په هلک ته ودېږي جنۍ په جنۍ ته ودېږي د سړي نه به ښځه سازېږي د ښځې نه به سړی سازېږي لکه دا کومو نمونه کارونه شروع کړي وروره او موږ به غلي یو موږ به دلتې راشو چې موږ مسلمانان یو نو صحیح خبره به کوو وروره پاکه خبره به کوو او حقه خبره به کوو که په دې کې یو سړی زما اختلافات کوي وروره غلط کې صحیح ده زما چې دی بالکل دا خبرې د دین او د اسلام د مذهب او د هر څه خلاف دي چې کومو ملګرو باندې دا خبرې ښې لګي وروره ریکارډ یې کوي او شیر یې کوي په چا باندې چې بدې لګي ډېر خوند به کوي چې سبا له دې زوی د نه چا په مخه کړی وایي چې ودو مې اورې یا دې زوی بل زوی را د چا را په مخه کړی پوه شوې پردی سړی به بیا سلامونه لیاقت لالا دا څنګه ښه خفه نه شئ ما لایف شروع کړو دا خبره ضروري وه او موږ ته ستاسو پته نه وه لیاقت لالا څنګه یې ملګرو سکرین ټچ کوئ د ټولو خیریتونه دي لیاقت لاله د دې بیل په باره کې ستا اړه څه وایي دا کومه بیل چې پاس شوی دی اواز دې صحیح نه راځي دا وایي په 2018 کې پاس شوی زویا 2018 کې نه دی پاس شوی دا پرون دی دا خبرې راغلي دا ویډیوګانې دې راغلي تاسو اوس د عمران خان صاحب ځنې لوړئ هغه له الله عزت ورکړی دی عمران خان صاحب له الله عزت ورکړی الله عمران خان صاحب بېغیرته سړی نه دی 2018 ته موړه 2018 ته موړو داسې تاسو مندرلم بیل ورکړی د انډیا دپاره بیل هم ورکو مندرله چې په اسلام آباد کې مندر جوړ کړي او بیا چې کله د عمران خان صاحب وخت راغی په هغې کې پې کار شروع کړو موږ تس نس کړو د هغې خلاف اواز هم اوچت کړو موږ هغه خلک نه یو ښه رالو د عمران خان صاحب خلاف موږ ټول وردېدو چې مندر نه منو پی ټي آی منو عمران خان صاحب منو خو مندر نه منو موږ یې خلاف رالو اواز یې اوچت کړو ښه موږ مسلمانان یو حق ته به حق وایو ښه موږ هغه کارکنان نه یو خو زه راته اوس دا وایم چې سبا له دې زوی پردی زوی واده کړی او کور ته یې راولي نو څه به کې ښځه به دې کوم ځای پټی لور به دې کوم ځای پټی په کور کې به ته پردی زوی څنګه ساتي او په اسلام کې هلک د هلک څه واده کولی شي او یا جنۍ د جنۍ څه واده کولی شي لکه دا کومه بیل دی دا کومه نمونه شیز دی ښه دا د عمران خان صاحب غاړې له موړئ د دې بیل تاسو ذمهوار یئ تاسو مسلمانان ذمهوار یئ او په دې باندې خفه کېږئ مه موجوده چې دا څونه پارټۍ اتحاد دي دا ټولو ډالر یې اخیستي دي د اسلام خلاف یې اخیستي دي د دین خلاف یې اخیستي دي او که د اسلام خلاف نه وی نو عمران خان صاحب د 57 اسلامي ملکونو سربراو مشر
که عمران خان صاحب یهودي وی دا دیو چې څنګه وایي یا کافر وی یا غیر مسلمه وی نو د دې مسلمانانو سر نو خراب چې د 57 اسلامي ملکونو مشر یې ته جوړاو نمبر 1 دویم نمبر هغه ته څو پیرې د خانه کعبې دروازې کولاو شو دي یهودي او کافر ته د خانه کعبې دروازې نه کولاویږي موږ مسلمانان یو دا مسلمان ته د رب العالمین د طرف نه چې پې رحم وشي رب العالمین یې دلتې راوړي دلته د خانه کعبې توابونه پې مو کړي او د خانه کعبې دیدار پې مو کړي دروازې یې ورته کولاو شي صحیح ده لالا دا کافر یهودیانو ته نه کولاویږي سعودي عرب اسلامي ملک دی داسې حساب کتاب دی چې پاکه خبره به کوو دا ټولې پارټۍ د دې ذمهوارې دي لاله اواز اوچت کوي کمپین وچلوئ ټول مسلمان ته زما دا خواست دی که ټول مسلمانان یې نه چلوي وروره نو پی ټي آی والا ته مې دا خواست دی چې د دې خلاف اواز اوچت کوي وروره باقاعده د دې خلافات وکوئ مکمل طور پر او د دې بیل چې دی نو لکه د دې نه مکمل انکار وکړئ لاله او خلاف اعلان وکړئ چې لکه که دا بیل پاس شو نو موږ بالکل په اسمبلۍ کې دا دننه کومه خلک چې دي د بهر راتلو ته یې نه پرېږدو دغه شانتې حساب کتاب ورسه کول پکار دي پوه شوې بلکې یو سړی عمران خان صاحب ته ګوته نیسي عمران خان صاحب د هېڅ چا سره اتحادي نه دی دا کومه چې اتحادیان دي د دې دا ذمهوار دي دا یې وایي بس که مړه او که نه چې سبا له دې خور بلې جنۍ ته ودېږي او ته ورته ولاړې دلا دا نظام ته غواړې ځکه ما ته وایي چې بس که مړه خلک ریکارډینګ کوي بیا ورته خلک د اوس وایي د دې په دې کې خلاف کمنټس مه کوه خلک ریکارډینګ کوي سبا له به دله زوی چا نکاح کړی بیا به څه کې خلک ریکارډینګ کوي او که نه ستا چېرته څوک وختي نکاح ورسه تړی سپرې دلته غلط کمنټس مه کوه پوه شوې دلته دا خلک کمنټس ریکارډ کوي غلط کمنټس مه کوو دلته 311 کسان ناست دي ټول صحیح کمنټسونه کوي غلط کمنټس مه کوو ستاسو که څه دغه کار خوښ دی اورې د دلګانو ملګري که نه مونږ خو خبرې دا کومه خبرې چې کوو دا خو د مسلمان خلاف نه دي دا د پښتون خلاف نه دي د مذهب خلاف نه دي زمونږ د شملي خلاف نه دي زمونږ د کلچر خلاف نه دي په څه باندې ته ما ته غلط کمنټس کوې ستا د طبیعت خلاف دي ستا طبیعت مونږ نه منو ستا طبیعت مونږ نه منو ستا د لیډر خلاف دي ستا لیډر مونږ نه منو د دغې بړواګانو خلاف دي دغه بړواګانو ته مونږ مشران نه وایو زه تاسو باندې چوت هم نه خرابوم زه ستاسو په هغه سربراهانو باندې هغه غټو غلو باندې زما چې دی نو ما بریک نه دی رانیولی دی توت هم دله توری کړي دي هغه غټ بړواګان دا کومه چې دا غټ غلي دي دا د اسلام یې چې په پیسو باندې خرڅ کړو په نوم باندې په پاکستان کې اسلام پاتې دی ستا کوم قانون د اسلام برابر دی دا نوي بیلونه راوړئ د رګانو بې غیرتو تاسو د حق نه شئ ویلی موږ مسلمانان یو صحیح خبره به کوو نوي بیلونه راوړئ پاس کوئ الله دې د عمران خان صاحب اقتدار راولي او خدای پاک دی په دغه کې مال هم څه نه څه درجه راکړي چې زه تاسو ټول پانډسي کړم والله بس قسم دی چې بالکل یې زه تاسو ته ورډولی م تیکه په ایرانۍ توره باندې دا مشران دا چپړاسیان چې په غوږ کې میک نشي ښودی راځي د پاکستان وزیر اعظم جوړېږي په غوږ کې یو سړی میک نشي ښودی میک او راځي ماله وزیر اعظمي کوي پهچان یې د اسلام آباد پورې نه د لاهور پورې محدود دی راځي د پاکستان وزیر اعظمي کوي دغلته بیا د دین ټیکهداري د اسلام چغې وایي په عمران خان صاحب به د کوپر فتوا جاري کوي راپابسي وروره وایي دا کافر دی دا یهودی دی او دا قادیانی دی د دین او د اسلام توهین کېږي زموږ د خوږ نبي او د الله د حکمونو توهین کېږي او دا سره د دغې پاټکي په قومي اسمبلۍ کې ناست دي غږ نه شي کولی د په ایمان دي نالتي د په پلار دي نالتي دا داسې وړې خبرې نه دي دا خلک به انشاءالله څنګه چې دا دلګان دي اسمبلۍ ته ورننوتي داسې به یې ترې راوباسو د خیره څه دا بړواګان د 24 کروړ عوام ترجمانان دي د بچي د مسلمان چې دی لاله در پاکستان د 24 کروړ ذمهوار دي او دوی به مونږ له اوس دغه بړواتوب او دلتوب نظامونه راوړي په قومي اسمبلۍ کې به پاس کوي پاس دی کې نظام په خپل کور کې د نواز شریف پاس کی مولانا دی په خپل کور کې پاس کی عوامي نیشنل پارټۍ والا دی په خپل کور کې پاس کی تاسو راغلي زموږ نه خره ساس کړي د پاکستان د چا د پلار نه دی دا د یو تن نه دی دا د 24 کروړ عوام دی د 24 کروړ عوام دی لاله د 24 کروړ عوام په دې باندې به سر خلاص کوي سر پوه شوې دا د چا د پلار نه دی ښه موږ به ښه صحیح خبرې کوو په سیاست زه په سیاست نه یم راغلی زه په دې راغلی یم زه تاسو چېرته لیدلی ما سیاست کړی دی د سیاست په باره کې مې خبره کړله نه مې ده کړ زه نن راغلی دا یم چې د دین او د اسلام توهین کېږي د الله د حکم او زموږ د خوږ نبي د حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم د طریقو توهین کېږي د مسلمان توهین کېږي د کلمې توهین کېږي د کلمې د معنی توهین کېږي موږ مسلمانان یو ښه
بړواګان نه یو مسلمانان یو، یهودیان نه یو مسلمانان یو، کافر نه یو مسلمانان یو. نن به ډېره لکان وایي چې دا ولې دا خبرې کوي، په ټیک ټاک کې به راته خلک دا خبرې کوي. ما او تا دا د ځانه دا شی جوړ کړی دی، که زه خبره کوم ته را پورې خاندې، که ته خبره کوې زه را پورې خاندم. زما او ستا دا حیثیت نه دی پاتې شوی. په ما او تا باندې به دا بیلونه پاس کېږي او خلک به راته دا پیغورونه کوي. ښه دا زما او ستا حیثیت ما او تا په خپله جوړ کړی دی. دې ځای له ما او تا ځان په خپله راوستی دی. ډېر داسې خلک وایي چې د پاکستان جنډه بدنامېږي په دې خبرو باندې، کمزوري کېږي. زه په خپله میډیا والا یم، ما ته د دې خبرو پته ده. خو دا پاکستان موږ دې ځای له راوستو. که د دې دپاره موږ عقل او شعور وکړو نو دا لږ دلګان، دا 100-200 دلګان به زموږ 24 کروړ عوام نه خرابوي، زموږ ټول مسلمانان به نه خرابوي. ښه زموږ وطن به نه خرابوي. دا د بې غیرتۍ خبره نه ده، د غیرت خبره ده. د دې په حق کې راپاسه یوازې اوچت کوي. زما خو دقه وسو او انشاءالله چې په ورځ د محشرم رب العالمین ته وردېږم وایي به چې پاکستانی وي، د پاکستان په خاورو یو داسې نظام پاس کېدو، د پاکستان په عدالت کې تا څه کړي. زه به ورته وایم چې رب العالمینه زما دغه وس و، راغلم یو څو خبرې مې کړې وې مسلمانانو ته، خو مسلمانانو اکثر به زما کنځلې مخې ته شیر کولې. ښه خبره به یې نه وړه چې کوم به صحیح میسیج و. صحیح ده، بس زما دغه وس و. او لالا چې په پاکستان کې کوم څه کېږي دا کوم څه روان دي مکمل د دین د اسلام د کلمې د هر څه خلاف دي، او بالکل چې کومه کار د کلمې خلاف وي د دین د اسلام د هغې خلاف به موږ اواز اوچتو، مکمل به د هغې خلاف موږ اواز اوچتو. پاکستان زموږ وطن دی، خو پاکستان موږ هېڅکله کنجرانو ته نه وردو او نه یې ورته پرېږدو. پاکستان زموږ وطن دی، خو موږ یې دلګانو ته نه پرېږدو، نه یې غیر مسلمو ته پرېږدو، نه یې یهودیانو ته پرېږدو. صحیح ده، د پاکستان دپاره او موږ هغه کارونه کوو چې کوم کارونه زموږ د پاکستان څخه وي. او که نه دغه حساب کتاب وي چې په پاکستان کې د زنا کېږي او زه به راځم او د پاکستان صفت به کوم، نو زه بیا منافق یم. په پاکستان کې د کفر دغه جاري کېږي او زه دې راځم د هغې سپورټ نه کوم، زه بیا منافق یم، زه مسلمان نه یم. او د منافق دپاره رب العالمین په جهنم کې تحت سرات ساز کړی دی. تحت سرات په جهنم کې اخرنی کومه ځای چې نو هغه د منافق دپاره دی. لاله زه منافق نه یم چې کومه شیز پکې غلط دی هغې ته به زه غلط ویم. وروره دا زمونږ حق دی چې مونږ یې ووایو په پاکستان کې جمهوریت دی. لاله د هر سړي ته حق حاصل دی چې دا د پاکستان دپاره خبره وکړي. صحیح ده وروره.